د لر او بر افغان ستر مبارز غازي عبدالله خان اڅکزي 190 تلین د پاکستان د نورو برخو سره دلته په چمن سرحدي ښار کې ولمانځل سو چې د افغان قومي مومنټ د سازمان د چوکاټ لاندې په ځلي اسمبلي حال کې ستره غونډه جوړه شوې وه چې ورته د سیمې قبایلي مشرانو لیکوالانو دانشورانو او د AQM مشرانو خپلې ویناوې وکړې او د غازي عبدالله خان اڅکزي په هغه وخت په برصغیر باندې د قبضهګر انګریزانو په ضد مبارزې باندې خبرې وکړې چې انګریز هغه خوب چې پر افغانستان باندې قبضه کول ورڅنګه ریزه کوي او د سیمې د قبایلو لښکر په ذریعه سترې فتوحات وکړې په دغه مهال د افغان قومي مومنټ مشر احمد خان اڅکزي د غازي عبدالله خان مسید یې ده وویل پښتانه وطن دی دا هیڅوک نشي سره جلا کولی نه زموږ شهیدان هغه څوک جلا کولی شي نه موږ افغانان نه موږ پښتانه په دې وطن کې موږ ګرد سره یو موږ به د یوه متحده مسکن دپاره کار کوو د یو متحده قوم دپاره به کار کوو هغه متحده قوم زموږ د افغان دی چې موږ د افغان پر نامه غږ سره وکړو یووالی سره راولو نن بیا ورته د هغه اکابرینو که میرویس خان نیکه دی که احمدشاه بابا دی که غازي عبدالله خان پر هغه قدم باندې ولاړ شو پر هغه نقش قدم ولاړ شو نو به په موږ کې زیي و خیلي نه یې نن یې لوی ناصر دغه زیي و خیلي وزارت په موږ کې جوړ کړی دي موږ وایو چې دغه د منځه وباسو و دغه غونډې ته لیکوال او شاعر رحمت الله رحمت هم خپله وینا وکړه او د غازي عبدالله خان اڅکزي په مبارزې باندې رڼا واچول نو دې ته ادیبانو مشرانو خپلې ویناوې د مبارزې د ازادۍ د خپلواکۍ او د ملي پاڅون په اړه د ده یادونه وکړه او د ده هغه سرښندنې او د ده سره د ملګرو او د هغه وخت د هغه مبارزونو او پاڅون کوونکو ملي مبارزونو ښه یاد یې وکړ و دغه غونډې ته د نورو مشرانو ترڅنګ د سیمې یو نامتو قبایلي مشر امان الله خان اڅکزي هم خپله وینا وکړه ده وویل چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه او غازي عبدالله خان اڅکزي د سترې مبارزې په طرز کې نن لر و بر پښتون قام یو پیاوړی قام بلل کیږي د ده تاریخ چې څونه بیان کړي هغه کم دی ځکه چې د تقریبا د بلوچستان چې پخوا د انګریز حصه وله د هغه څه نیولې تر کابله پورې پر هر ډګر پر هر کلي پر هر ښار د جهاد کړی دي د غټ لښکره سره غازي عبدالله خان اڅکزي په 1800 سنه کې په کله عبدالله کې د سربلند خان اڅکزي په کور کې وزیږېدی چې نن کومه ضلع کې عبدالله ده دغه د ده په نامه یادیږي خو غازي عبدالله خان اڅکزي په افغان خاورو کابل په دارالامان کې لا سرخ کې ښخ کړل شوی دی چې اوسني افغان حکومت جمهوریت رئیس اشرف غني د سیمې د قبایلو او د افغان قومي مومنټ پر غوښتنه د ده پر قبر باندې مزار 180 کاله بعد جوړولو امر ورکړی چې اوس هغه مزار ودانۍ جوړه شوې ده نعمت الله سرحدي VOA ډیوا چمن